السلام علیکم دوستانو، خپل د ټیک ټاک په ویډیو په یو کلیک باندې په زرګاو ویوز راولئ. نن سبا هر څوک غواړي چې زه خپل ټیک ټاک کې ډیر زیات ویوز حاصل کړم، زه ډیر زیات لایک حاصل کړم، زما په ټیک ټاک کې ډیر زیات فالوور راشي. د دې لپاره هر څوک لګیا دي سنه څه طریقه استعمالوي، سنه څه ټریک استعمالوي، مختلف طریقې اپلای کوي او دغه شانتي خپل ویوز زیاتوي، خپل لایک زیاتوي، خپل فالوور زیاتوي. نن زه تاسو ته په دې ویډیو کې هم دغه شانتي یو ټریک درخایم چې دا ټریک تاسو ته ډیر زیات هیلپ درکوي چې تاسو په خپل ویډیو باندې ډیر ویوز حاصل کړئ. بل مین خبره اصل کې دا به تاسو ته داسې غټه فایده نه درکوي، خو په ظاهره به تاسو ته ښکاري، تاسو ملګرو ته به ښکاري چې په دې ویډیو باندې دونه ویوز راغلي. هغه به ورته هم حیراني چې په لږ وخت کې اپلوډ کړې ده، داسې ښه ویډیو نه ده، سقا ویډیو ده او ویوز پې دونه ښه دي. نو تاسو بالکل کولی شئ چې په یو کلیک باندې دغه شانتې په اسانۍ سره خپل ټیک ټاک ویډیو ته په زرګاو باندې ویوز ورکوي. نو څنګه به ورکوئ؟ مکمل طریقه به تخایم د موبایل په سکرین کې. زه د موبایل سکرین طرف ته د هغې نه مخکې تاسو وکړئ که دا ویډیو مو خوښه شوه خپل ملګرو سره خامخا شیر کړئ. ډیره مننه. د ټول ناول دوستانو تاسو دلته وګورئ، دا زما د ټیک ټاک بله یوه آی ډي ده. په دې کې ما 2 ویډیو اپلوډ کړي دي. په یوه ویډیو دي 4151 ویوز، په بله دي 7820 ویوز. اوس تاسو به دغه شانتې په زرګا ویوز په خپله ویډیو باندې څنګه راولئ، دا صرف په 5-10 منټ کې دنده راغلی. ټیک شو، یو اسان ټریک دی چې تاسو هم استعمال کړئ نو تاسو به هم ویوز سیوا شي. ټیک شو، د ټول ناول به تاسو وکړئ، را به شي خپل موبایل کې به یو براوزر راواړوئ، هر براوزر چې وي تاسو سره. کله هم چې تاسو خپل موبایل کې یو براوزر راواړوئ نو دلته به تاسو سرچ کوئ په ګوګل کې ټیک 50.xyz. دا چې تاسو سرچ کوئ تاسو سره به دا سایټ اوپن شي، تاسو په دې ټیک 50 باندې کلیک واخلئ. کله چې تاسو په دې کلیک واخلئ تاسو سره به دا پیج کولاو شي. دلته دا ټیک 50 لیکلی دی او دلته د سرچ آپشن موجود دی. ټیک شو، تاسو په دې باندې کلیک واخلئ، دا سرچ آپشن چې دی او دلته به تاسو ولیکئ ټیک ټاک ویوز اینڈ لایک ټریک 2023. خو څنګه به لیکئ دلته ګورئ. دا اوس ما ولیکه که نه، هوبهو دغه شانتې به تاسو لیکئ ټیک ټاک ویوز اینډ لایک ټریک 2023. دا اینډ به دا ټایپ ولیکئ. ټیک شو، په دې بل هم راخلي خو داسې به تاسو ته ډېر په اسانۍ راوالي ټیک ټاک ویوز اینډ لایک ټریک 2023. بیا به دا تاسو سرچ کوئ. کله چې تاسو سرچ کړئ نو تاسو سره په دې سر باندې دا تصویر ښکاري، همدا یو د ټیک شو ټیک ټاک ویوز اینډ لایک ټریک 2023. دا هم وګورئ، دغه شانتې به تاسو په سرچ کې ولیکئ. دا چې کله تاسو سرچ کوئ نو تاسو سره به دا یو پیج کولاو شي او اولني تصویر ته په غور سره وګورئ، دا تصویر به وي. تاسو به څه وکئ، په دې به کلیک واخلئ، بالکل ویښ ته به لاړ شئ، کلیک هیر به یې لیکلي وي، تاسو په کلیک هیر باندې کلیک کوئ او په زرګا ویوز حاصل کوئ. کله چې تاسو په دغه لینک باندې کلیک کړئ نو تاسو سره به دا پیج اوپن شي. دلته اوس تاسو ګورئ دوستانو، تاسو نه دلته غواړي دا کیپچا غواړي، دا لیکل به تاسو دلته لاندې کوئ. ټیک شو، د دې نه علاوه که تاسو په دې باندې نه پوهېدئ ګران درته، تاسو په دې چینج باندې کلیک کولی هم شئ. تاسو چې کله دا ووهئ دا لیکل به تاسو سره چینج شي. ګورئ دا دی ښه، زه یې دوباره چینج کوم. دلته به بیا تاسو دغه شانتې لیکئ، کیپیټل لیټر و کیپیټل کې به لیکئ، سمال و په سمال کې به لیکئ. بیا به تاسو وکئ په دې ټیک باندې به کلیک کوئ، دغه شانتې مخکې به ځئ. کله چې تاسو دلته راغلئ نو دلته تاسو سره ډېر آپشنونه دي، فالوور دي، هرټس دي، کم لایک چې دي، کمنټس هرټس دي، ویوز دي، شیر دي او پیوریټیز دي. ټیک شو، بله یوه مین خبره یاد ساتئ، د 500 نه واخله تر د 2000 پورې په دې منځ کې به تاسو له ویوز درکوي. هغه چې هر څونه درکړه ستاسو خپل قسمت دی. په دې ویوز به کلیک واخلئ. کله چې تاسو په دې باندې کلیک واخلئ اشتهار به تاسو سره شو کېږي، لږ بره به لاړ شئ. دلته اوس تاسو نه غواړي د ویډیو لینک انټر ویډیو یو آر ایل، دلته تاسو به څه وکئ، را به شئ خپل ټیک ټاک ته واپس. ټیک ټاک ته واپس رالم، زه په دې اولنۍ ویډیو ویوز ښه زیاتول غواړم. په دې به کلیک کوئ او دا لینک به یې کاپي کوئ. ګورئ لینک مې کاپي کو. بیا به بیک راشئ، چې بیک راغلی دلته به دا لینک پیسټ کوئ. کومه ویډیو باندې چې تاسو ویوز ورکول غواړئ په یو کلیک باندې، نو هغه لینک به تاسو دلته کاپي کوئ. دا مې پیسټ کو. بیا به څه وکئ، را به شئ، دا سرچ آپشن دی، په دې سرچ آپشن به کلیک کوئ. په دې چې کله تاسو کلیک کوئ تاسو ته وایي پلیز ویټ 1 منټ. د دې نه پس تاسو ویډیو به راواخلي، د هغې نه پس به بیا ستاسو کار کېږي. داسې نه چې 1 منټ پوره شي تاسو ټیک ټاک ته واپس لاړ شئ چې ویوز راله که رانله، نو دې کې به لږ وخت اخلي. زه تاسو ته طریقه درښایم. اوس دوستانو ګورئ دا 2 سیکنډ پات شوی، دا اوس مکمل شو. اوس څه وایي نیکسټ سبمیټ ریډي. نو دلته به تاسو څه کوئ، دلته اوس ویوز لا نه دي تللي، دلته به تاسو دوباره راشئ، په دې سرچ آپشن به کلیک کوئ. په دې چې بیا کلیک کوئ که نه، اوس به ستاسو ویډیو راوالي. ګورئ دا ویډیو راوایسته 7820 ویوز دي پې، هلته پې هم 7820 ویوز دي. تاسو بیا څه وکئ، په دې باندې به کلیک کوئ. په دې چې تاسو کلیک کوئ که نه، اوس به ستاسو ویوز روان شي. ګورئ سو 500 ویوز چې دي په یو کلیک سره سینډ شو. دغه دي ښه، 1 منټ ټایم تقریبا اخلي. د تاسو دغه چې 1 منټ پوره شي د هغې نه پس
چې څونه بار تاسو غواړئ تاسو خپل ټیک ټاک اکاونټ دغه شانتي ویوز ورکولی شئ. وګورئ 4 سیکنډه پاتې شو. اوس په زموږ ویوز چې ډېر په اسانۍ سره سینډ شوي وي بالکل دغه دی وي سکسسفولي 500 ویوز سینډ نیکسٹ سبمیټ ریډي. که تاسو دوباره دا ټریک لګول غواړئ بیا به هم دغه لینک سرچ کوئ. چې سرچ کوئ دلته به تاسو سره بیا د روالي ویوز چې ډېر موږ سره سیوا شوي دي الریډي د دې ځینې هم تاسو اندازه لګولی شئ. اول ته ټیک ټاک خپل ریفریش کې تاسو سره به 500 سیوا شي 8395 دي. دوباره تاسو په دې کلیک کوئ دا بیا 1 منټ نه سیوا ټایم اخلي دغه دی بیا 1 منټ ټایم اخلي یا سیوا ټایم. دا چې اوس پوره شي موږ ته به 1000 ویوز سینډ شي. نو زه ځم اول خو تاسو سره 500 ویوز ښایم چې 500 ویوز راغلي دي یا نه دي. ګورئ ټیک ټاک ته واپس رالم 7820 دي. دا به داسې ریفریش کوئ چې ریفریش کوئ اوس څو شو ماله یې د 7820 په ځای 1000 ویوز راکړي دي دغه دی 8972. ټیک شو ځکه ما پې ډبل لګول دی نو ما ته راله 8972. دا تاسو اوس 1 منټ بس لکه دوباره بیا دغه ټریک لګولی شئ. ټیک شو نو اوس تاسو لیدلی شئ دوستانو دغه شانتې تاسو خپل ټیک ټاک اکاونټ کې چې کومې ویډیو پرتې وي په هغې ویوز نه راځي او تاسو به صرف ویوز سیوا کول غواړئ نو تاسو ډېر په اسانۍ سره په 5 منټ کې دنده تاسو تقریبا 3000 پورې ویوز حاصلولی شئ. نو ډېر اسان کار دی. امید لرم دا ویډیو به ستاسو خوښه شوي وي. همدغه رقم ښایسته ټیک ویډیو ښایسته انفارمیټیو ویډیو دپاره موږ سره کنیکټډ اوسئ. د دې نه علاوه که دا ویډیو مو خوښه شوه د خپلو ملګرو سره خامخا شیر کړئ. ډېره مننه. د الله په امان.